د پښتو ژبې ښکلې سندرغاړې ګلپاڼه واده کله او د چا سره کوي چې خبره د وتلې سندرغاړې ګلپاڼې د مراکش او بیا سوشل میډیا د خلکو نه پوښتنې وغوښتل شي نو څه فکر کوئ چې څه رقم پوښتنې به خلک د ګلپاڼې نه ولري؟ هو هرومرو به تر ټولو د مخه همدا پوښتنې د ګلپاڼې کېږي چې واده دې کړی دی که نه، مینه دې کړې ده که نه، کله به واده کوې او د چا سره یې کوې؟ ډېرو ښځلمو خو پکې خپل زړونه په لاسونو کې نیولي وي او ګلپاڼې نه خواست کوي چې باید واده ورسره وکړي. د ګلپاڼې سوونه مینوال پوښتنه لري چې آیا ګلپاڼې واده کړی او که نه دی کړی، کله او د چا سره یې کوي؟ د پوښتنې ته ګلپاڼه خپل ځواب په دې ټکو کې وایي واده مې نه دی کړی، خو دا د قسمت خبره ده چې کله نصیب وشو په هغه ورځ به مې واده شوی وي او پاتې دا خبره چې د چا سره به واده کوم نو د داسې سړي سره خو یې بیخي نه کوم چې مخکې نه یې بله ښځه وي. د کرس کرس خندا سره ګلپاڼې ځواب ورکړ. ګلپاڼه زیاتوي چې تر دې وخته یې داسې څوک زړه ته نه دی پرېوتی چې د واده فیصله ورسره وکړي، خو د واده په لړ کې به لومړی ترجیح هغه ځوان ته ورکوي چې انسانیت پکې وي. وایي نورې خبرې وړې دي، ما دپاره مهم شی انسانیت دی. ګلپاڼه وایي واده دپاره به د زلمي انتخاب په خپله خوښه کوي، خو د مور او پلار خوښه به یې هم پکې شاملوي. د دې پوښتنې ځواب کې چې په لاکونو مینوالو درباندې زړونه بایللي که یو تن ته واده شي د لاکونو خلکو زړونه خو به ماتېږي. دغو زړماتو عاشقانو ته به کومو لفظونو تسلي ورکوي؟ ګلپاڼه اول خاندي او بیا په خندا کې وایي ډېره مشکل سوال دی نو، خو زموږ په اسلام او شرعي توګه ښځې ته د یو واده اجازت دی او ښځه د یو انسان سره باید ژوند تیر کړي. په دې خبره به مینوال ښه پوه شي.